کله کله مونږه ډېر غټ ویژن جوړ کو او پلانینګ هم کو خو د هغې مطابق عمل نه کو او ژوند نه تېرو. په دې باندې به انشاءالله العظیم مونږ یو بل ټیبل ټاک کو چې هغې ته پروکراسټینیشن وایي، ټال مټول. اکثر خلک ویژن جوړ کی پلانینګ وکي خو ټال مټول کوي، په هغې باندې عمل نه کوي. نو دا یو عادت دی د انسان چې دا ډیولپ شي نو هغه خلک بیا سکسسفل نه وي. بچې نو خلاصه د خبرې دا شوله، کله چې تاسو د دوو قسمه شخصیاتو سره ملو شئ، یو کامیاب شخصیت دي یو ناکام شخصیت دي، نو تاسو ته په خپله پته ولګي چې تاسو به د خپل پیشن مطابق لانګ ټرم ویژن څنګه جوړوئ او د هغې دپاره به پلانینګ څنګه کوئ. د کامیابو شخصیاتو نه به تاسو ته ښې خبرې معلومې شي او د سکسس د کامیابۍ راز به معلوم شي، او د ناکامو شخصیاتو د ملاقات سره به تاسو ته دا معلوم شي چې هغه کوم داسې غلطۍ دي چې هغه بیا تاسو ونه کړې، هسې نه چې تاسو هم په خپل ویژن کې ناکامه شئ. نو زه امید لرم چې د دې د ملاقات نه وروسته به انشاءالله تاسو خپل ځان له ډېر په اسانه خپل ویژن جوړولی شئ. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. خپل ویژن به څنګه جوړو؟ بچې تاسو به لومبې داسې کار وکړئ چې خپل ځان له به پیشن معلوم کړئ، او د هغې نه وروستو د لانګ ټرم ویژن جوړولو دوه طریقې دي. یو طریقه اسانه ده او دویمه طریقه لږه ګرانه ده. او لومبۍ طریقه چې کومه ګرانه ده هغه دا ده، تاسو په خپل چارپیرچل او معاشره کې هغه خلک وګورئ چې څوک ستاسو غوندې پیشن لري او ستاسو غوندې لانګ ټرم ویژن وي او هغې په خپل ویژن کې کامیابه شوي وي، او یو اوږد لیست به د هغه خلکو جوړ کړئ. دویم هغه خلک به وګورئ چې د هغوی هم ستاسو غوندې پیشن وي او ستاسو غوندې ویژن وي خو هغوی په خپل ویژن کې ناکامه شوي وي، او د دې دواړو قسمه شخصیاتو یو اوږد لیست په جوړ کړئ. پس د هغې نه به په لومبي نمبر کې تاسو هغه کامیابو خلکو سره ملو شئ چې د هغې ستاسو غوندې پیشن او ویژن وي او هغوی په خپل ویژن کې کامیابه شوي وي. لومبۍ پوښتنه به تاسو دا وکړئ، یاره چې ستاسو په شخصیات کې هغه کوم ښه عادتونه دي چې د هغې د وجې نه تاسو په خپل ویژن کې کامیابه شوي یې. نو ای به تاسو خپل ښه عادتونه ووایي، لکه د مثال په توګه باندې په ټولو کامیابو شخصیاتو کې به دا یو څو خصوصیت خامخا وي. لومبۍ دا چې هغوی به سهار وختي پاسي. دویمه دا خبره چې د هغوی به لانګ ټرم ویژن وي او د هغې مطابق به ژوند تیری، او درېیمه دا خبره هغوی به همیشه د وخت قدر کوي، او څلورمه دا خبره به چې هغوی به انتهایي صبرناکه وي او په وړو وړو خبرو باندې پریشانه کېږي نه او جګړې به نه کوي. نو دا قسمه خصوصیات به خامخا په دغه کامیابو شخصیاتو کې وي. دویم نمبر به تاسو د هغوی نه دا تپوس وکړئ چې یاره جي ستاسو په شخصیت کې هغه کومې داسې کمزورۍ وي یا داسې کمزورې عادتونه وو چې د هغې د وجې نه څو پیرې له تاسو په خپل ویژن کې ناکامه شوي یې. نو هغوی به تاسو خپل هغه کمزورۍ وښیي او د هغې به هم یو لیست جوړ کړئ. او په درېیم نمبر بچې تاسو به د هغوی نه تپوس وکړئ چې یاره جي تاسو ته په دې خپل ویژن حاصلولو کې کم کم مشکلات مخې ته راغلي وو او هغه مشکلات تاسو څنګه حل کړي وو، نو د هغې هم پوره یو لیست تاسو جوړ کړئ. او څلورم نمبر باندې بچې دا تاسو به د هغه کامیابو خلکو نه تپوس وکړئ چې یاره جي ستاسو د ویژن حاصلولو دپاره کم وسایل پکار وو او هغه وسایل تاسو څنګه حاصل کړي دي، نو د دې به هم یو لیست جوړ کړئ. او بیا به چې دغه اوږد لیست تاسو کوم لومبۍ جوړ کړی وو هغې کې به هغه ناکامو خلکو سره ملو شي چې څوک په خپل ویژن کې ناکامه شوي وو خو ویژن یې ستاسو په شانتې وو. نو چې هغې سره ملو شئ نو د هغې نه به هم دا پوښتنه وکړئ، لکه لومبۍ به دا پوښتنه کوي یاره چې ستاسو په شخصیت کې هغه کوم داسې کمزورې عادتونه وو چې د هغې د وجې نه تاسو په خپل ویژن کې ناکامه شوي وي. دویم نمبر به تاسو د هغې نه دا تپوس وکړئ چې یاره جي هغه کوم داسې ښه عادتونه دي چې تاسو ګڼئ که چېرې دغه ښه عادتونه تاسو کې راغلی وي نو تاسو به نن کامیاب وي، نو د هغې به هم یو لیست جوړ کړئ. او درېیم نمبر به تاسو د هغې نه دا پوښتنه وکړئ چې یاره جي تاسو په خپل ویژن حاصلولو کې کوم کوم مشکلات مخې ته راغلي وو او هغه مشکلات تاسو ولې حل نه کړي شو، نو د دې به هم پوره یو لیست جوړ کړئ. او په څلورم نمبر باندې بچې تاسو به د هغې نه دا پوښتنه هم وکړئ چې یاره جي تاسو ویژن ځان نه جوړ کړی وو نو بیا هم د هغې مکمل پلانینګ کړی وو او د هغې پلانینګ مطابق تاسو زندګي تېره کړې وه او که نه. کله کله مونږ ډېر غټ ویژن جوړ کو او پلانینګ هم وکړو خو د هغې مطابق عمل نه کوو او ژوند نه تېروو. په دې باندې به انشاءالله العظیم مونږ یو بل ټیبل ټاک کوو چې هغې ته
پروکراسټینیشن وای، ټال مټول. اکثر خلک ویژن جوړ کی، پلانینګ وکي، خو ټال مټول کوي، په هغه باندې عمل نه کوي. نو دا یو عادت دی د انسان چې دا ډیولپ شي، نو هغه خلک بیا سکسسفل نه وي. بچینو خلاصه د خبره دا شوله، کله چې تاسو د دوه قسمه شخصیاتو سره ملو شئ، یو کامیاب شخصیت دی، یو ناکام شخصیت دی، نو تاسو ته په خپل پته ولګي چې تاسو به د خپل پیشن مطابق لانګ ټرم ویژن څنګه جوړوي او د هغې دپاره به پلانینګ څنګه کوي. د کامیابو شخصیاتو نه به تاسو ته ښې خبرې معلومې شي او د سکسس د کامیابۍ راز به معلوم شي، او د ناکامو شخصیاتو د ملاقات سره به تاسو ته دا معلوم شي چې هغه کوم داسې غلطۍ دي چې هغه بیا تاسو ونه کړې، هسې نه چې تاسو هم په خپل ویژن کې ناکامه شئ. نو زه امید لرم چې د دوی د ملاقات نه وروسته به انشاءالله تاسو خپل ځان له ډېر په اسانه خپل ویژن جوړولی شئ. بچې اوس دویمه طریقه چې هغه ډېره اسانه ده د خپل ویژن جوړولو لپاره، هغه دا ده چې لومبۍ به ځان له پیشن معلوم کړي، دویم به د کامیابو شخصیاتو لیست یا د کامیابو ادارو لیست جوړ کړي چې هغې ستاسو غوندې ویژن او مقصد لري، او بیا به تاسو د هغې د ویژن حصه جوړه شئ. یعنې کو هغه لیډر وي تاسو به د هغې فالوور شئ، او کو هغه انسټیټیوشن وي تاسو به د هغې امپلای شئ. تاسو چې کله بیا سهار کار له ځئ، نو ستاسو ویژن ستاسو د ادارې یا د لیډر ویژن به چونکې یو شانتي وي، نو تاسو په جذبې سره ځئ، او هلته چې کله تاسو کار کوئ نو تاسو به ښه فیل کوئ، سیکیور به فیل کوئ، او بیا چې کله ماښام واپس کور ته راځئ نو تاسو به ډېر زیات خوشحاله او مطمئن به یې. ولې تاسو به دا فیل کوئ چې نن ورځ ما ډېره پروډکټیو تېره کړې ده، د خپل ویژن او مقصد لاندې مې تېره کړې ده. نو په دې سره به تاسو ژوند هم ښه تېرېږي، او تاسو د مرګ نه مخکې به انشاءالله دونه غټ کار وکړی شئ چې ستاسو د دنیا او د آخرت د دواړو د فلاح دپاره به ذخیره وي. یو جهان مننه سر. لوی سړی شئ بچې. د خدای دپاره پښتنو سانونه او پیژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.